او حالت فرشی کې 99 ده او حالت عرشی کې 93 صورت ده. الکه دو زلزلې برازي، یو زلزلہ باندې به خلق مړ کیږي او بل زلزلہ باندې به څه شي کیږي، خلق ژوند کیږي. بعضی خلق وايي یو ده او څوک وايي نه دوه دي، والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، کله چې زلزلہ راشي پزماکه باندې زلزلہ. واخرجت الارض اثقالها، او باسزم کی پیټ خپل مومړی راو باسی. وقال الانسان، او بوای انسان ولکا. تاسو په شری جامع کې ویلي دي چې مفعول مطلق مضاف نه واقعي. مفعول مطلق دلته مضاف څخه مضاف نشه. زلزالها کې ها اذا زلزلت د پاره زلزال مفعول مطلق ده کنه، او مضاف واقع څه کنه وصف پیدا کړ. څه پیدا کړ؟ وصف پیدا کړ. واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان واي بکافر ما لا سچل د منګلرا یوم اذن پدغه ورځ باندې تحدث اخبارها، ټول خبرونه بوای. ابن عباس لیکلی و ازمکه به انسان غونې غږیږي په دې ورځ باندې چې الله پلان کې سړی په ما باندې دا کار کړی و، پلان کې سړی دا کار کړی و. اخبار داغه بان ربک الک ازمکه به ولې خبره کوي بینه بان ربک او حالها، الله ورته امر کړی یوم اذن په دغه ورځ باندې یصدر الناس، خلق برا وسی اشتاتن ګډوډ. اشتات معنا سمرګریا ګډوډ سره پارا لیورو اعمالهم، سخفل اعمال ویني. فمن يعمل مثقال ذره، چا چې عمل کوي یو ذره خیر يره الله و هغه به ویني. اب څه شي کی او به ویني. ومن يعمل مثقال ذره، او چا چې عمل کوي په یو ذره شر يره هغه به ویني. ما ته وګورئ یو صحابي رسول الله تعالی ایمان راوړ، نو نبی علیہ السلام پس چا نه و ایمان راوړ، بل صحابي ته به ورکوي د تلاوت وکړه د قران کریم ترجمه ورته کوي. یو شپږ ورځې دیر سورځه هغه صحابي سکله کوړه بوته، نو دا سورته ته شروع کړه. سکله دې زه تراغه و من يعمل مثقال ذره، هغه دې وی سره تاسو بم خدای کوي وای او نو صادره دې سره واخصو کوګه واچو وای چیرته زماته پیغمبر ویلی او مې عزت تعلیم وکړه. وای بس دینه بل غټ تعلیم نشته، دینه بل غټ تعلیم. سوره عادیات مکی سورۃ ده، یو له آیاتونه لري او موضوع دا ده الله پاسونو قسم کوي. او از زناور د خا صدور خو حیوان ده. الله تعالی او عقل پکې نسته، خو خپل مالک باندې ځان قرباني، او تا کله په خپل مالک باندې ځان قربان کړای دا مرګریا ها نه. نو پته ولګي د سراغنم تلاندې اس ته مالک څور کی او بوسه او باور کی، او الله تعالی ته څومره انعامات درکو مرضی ورپسې ډېر غټ شکایت الله کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا، والعادیات الله هغه اسونه کوا دي ضبحا سمنډي وي. ما ته وګوري مرګره لګي. والعادیات ضبحا، عدا يعدو عدوان، عدا عدوان هغه استوي چې دومره تیز منډه وي. او ضبحا مفعول مطلق د پاره د فعل مقدر اي يذبحنا ضبحا، يذبحنا ضبحا. الله تعالی دومره تیز منډه وي چې سینه کا شهار کوي. څه کوي؟ نو کته کله کله سړی دومره تیز منډه وي چې سینه کا شهار کوي، او ته هغه کا شهار نه هغه وبډي رچکې دغه وب پکې خوځيږي. وای څه ځای پکې کېږي هغه کې هغه وب خوځيږي. زه د اړیپور نه داسې راتم په دا شارټ کټ لار باندې، نو مخه ته پوزیان راغله منډه وایي. نو کله کله سړی منډه وي هغه داسې کشيږي، ورته هغه د میدې کا شهار ده. ښا دا د سینې کا شهار ده، هغه د چا کا شهار ده. مې ته بس خوشاله سي د ما سینه مو کشه ده.
شین جمعه می جمعه دومره تیزه منډه راخسته و سیسینا مې وکښېدل ته هغه د معدې کشهار ده راځي ورپسې فالموریات قدها او رایوری ایرا الکه دې ته ویل کېږي چې سړی دومره تیزه منډه واخلي چې هغه سومې تیږې سره ولګېږي او قدحه یا قدحنا قدحه فعل ته مقدر او باسه هغه تیږې نه سکروټه اوچاته شي څه شي الله تعالی وایي تام کله شین جمعه ته دومره تیزه منډه وهلې ده چې خپه دې کله تیږې سره جنګېدلې ده او سکروټه ترې نه اوچاته سوې ده دا معنی فالمغیرات صبحا اغار یغیر اغارتن ما ته وګورئ هغه استوي سي حمله کوي صبح په وخت د سبا کې وخت د سبا کې سړی وي الله تعالی ته وي د پروتي او اسونه څه شي کوي حمله کوي فاثرنا به نقع رفعنا به غبارا الله تعالی وي اوچتي پاغه سره ګرد څه شي ګرد الله تعالی کله تا جمعه ته دومره تیزه منډه راخسته څه ګرد اوچت کړه نه فوسطنا به جمع الله تعالی هغه مستر رسیږي ستاسي مستر ولکه موږ افغانستان کې ته مرکز وایو تاسو ورته وایي ها دوی ته محاذ وایي لکه څه اجنګ زمي اجنګ مجاهدین عرب داسي موږ تاسو ته سوې افغانستان کې مرکز تاسو ته سوای مرشد نه مړه محاذ ورته وایي فوسطنا به جمع او الله بیا داخل سیمنس د محاستا ان الانسان الله و انسان ما ته وګورئ درې خبره خدای اوس کوي ماهر ډاکټر ته سوال سي هغه مریض ته درې خبره کې زیات نه کوي یو مرض معلوم کی تشخیص یو کی صحیح نمبر 2 میکروب معلوم کی سنه دا مرض اغسته ده او نمبر 3 علاج ورته کوي الله تعالی غټ حکیم ده الله و انسان مریض څه شي ان الانسان لربه لکنود انسان د خپل رب د پاره ناشکر ده څه شي ده لکه ناشکر ده او انه على ذلك لشهید او خپل گواده سنا شکر نو مریض ولې الکه میکروب څه شي ده سند مرز اغسته ده وانه لحب الخير لشديد الکه مال سره مینه دې سخته ده الکه یو مال ګټل دی او مال مینه ده مال ګټل فرض دی مینه ور سره خشانه ده افلا يعلم ایا اوله کې علاج څه شي ده نو الله تعالی دې پر اسه تسلال سے د تعدیره ده څه شي ده یا دیره ته لګلار سے ولس منټه کې نالتا او بیا ځان سره سوچو که سمانه خه مالدار خلک هم دلته پراته دي د خاورو کې علماء نه خو ځوانانم دي او مانه خه خستم دي نو خپل بری و علاج سي الله تعالی ګولې مولې تاجت نشتا افلا يعلم ايتين پويږي اذا بو سرما في القبور سکل راوچا سی آغا سی په قبرونو کې دي وحصل ما في الصدور او حاصل بس آغا چی پسینو کې دي ان ربهم بهم يومئذ لخبير الله په دوی باندې خبردار ده په دې ورځ باندې سورہ قاریعه مکی سورۃ ده